ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د افغانستان له خپلواکۍ کوو. د هسپانیې پاچا شپږم فلیپ، د سویډن پاچا کارل ګاسټپ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند لومړي وزیر نریندرا مودي او د ګڼو نورو هیوادونو مشرانو ولسمشر غني ته د هیواد د خپلواکۍ ورځې مبارکي ویلې. ولسمشر غني ویلي چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې پر بنسټ طالب زندانیان له بنده خوشي شي، نو د نشهیي توکو سیل به اروپا او امریکا پر سر واخلي. لویه څارنوالۍ وایي د ولسمشر د یوه سلاکار او په واشنګټن کې د افغان سفیر رویا رحماني د فساد په تړاو کومه دوسیه دوی ته نه ده سپارل شوې او هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې دوی څارنوالۍ ته معرفي شوي. کابل د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس ډاکټر میر عبدالباقي امین د کابل ښار په چاودنه کې وژل شوی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان یو ځل بیا ویلي چې تر څو پورې د دوی د لیست پر بنسټ پاتې طالب زندانیان د حکومت له بنده خوشي نشي تر هغې بین الافغاني خبرې نه پیلوي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو یوازینی لار سیاسي جوړجاړی دی. خلیلزاد ویلي امریکا د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت ټولو ته مبارکي وایي او یو وار بیا ژمنه کوي چې د یو آزاد او خپلواک افغانستان لپاره به د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال ملر سره کتلي. ملي امنیت شورا وایي په دې کتنه کې دواړو لوریو د تاوتریخوالي پر کموالي او سولې ته د رسېدو لپاره د افغان حکومت او د نړیوالو ملاتړو د هڅو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. حنیف اتمر د هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې کړې. د راپورونو له مخې اتمر او ظریف په دې ټلیفوني مکالمه کې د بهرنیانو له مداخلې پرته پر بین الافغاني مذاکراتو د بندیانو پر تبادلې او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو پر ساتنه ټینګار کړی. او وروستی خبر دا دی چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي له سعودي عربستان سره یې اړیکې ښې دي او په دې اړه خپاره شوي راپورونه ناسم دي چې ګواکې له سعودي عربستان سره یې اړیکې خرابې شوې. تر دې وړاندې سعودي عربستان ویلي و چې له دې وروسته به له پاکستان سره مالي مرستې نه کوي او همداراز د پور ورکړه به هم ورباندې بندوي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.